د عثمان کاکړ پر قبر د افغانستان بیرغ او د عثمان کاکړ د مر حقیقتونه ډاکټرانو څنګه افشا کړل؟ عثمان لالا چا وزلی؟ پاکستانی ریاست ظلم ښکاره شو. جزئیات په دې ویډیو کې را سره وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. السلام علیکم لیدونکو، ستړي مشئ. عبدالله سحر پر خپله فیسبوک پاڼه لیکي: ما درته نه ویل چې زموږ ترمنځ د وینو رشتې دي او دا رشتې نه بیلیدونکي دي. د شهید عثمان خان لالا په قبر د افغانستان بیرغ. په جلال آباد کې د فکر د لارویانو له لوري غیبانه جنازه د هغه ښکاره بیلګې دي چې د کرښې دواړو لورو ته پراته قومونه سره څوک نشي بیلولی. د لالا قبر دې له انوارو ډک شي. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند ویاند او پخواني سینټر رضا محمد رضا د جون پر 21 مشال راډیو ته وویل چې د شپې پر 2 بجې تر عملیاتو وروسته ډاکټر نقیب اسګزي د ګوند مشر محمود خان اسګزي او په خپله ماته په رسمي توګه دا اطلاع راکړله چې د عثمان خان دا پیښه ساده د غورځېدلو نه ده، بلکې هغه په یو داسې خاص شوي وهل شوی دی چې ماغزه یې ټول ګډوډ شوي دي. رضا محمد رضا زیاته کړه چې دا خبره ورته د کوټې ترڅنګ د کراچۍ او نړیوالو ډاکټرانو هم تایید کړې ده چې پر عثمان خان کاکړ برید شوی دی. د نوموړي په وینا د آغا خان روغتون دی وکوت، بیا یې د هغه د طبي رپورټ نړیوالو ماهرینو ته واستولی چې د ښاغلي رضا په وینا په هغوی کې د سوات یو ډیر مشهور ډاکټر ریاض هم دی. هغوی دا وویل چې دا ډیر قوي ضربه خوړلې ده. رضا محمد رضا زیاته کړه چې پښتونخوا ملي عوامي ګوند د ډاکټرانو له رپورټونو پرته هم پلټنې کړي دي چې د ده په وینا کره ثبوت لري چې عثمان خان کاکړ پر سر په ډیره ماهرانه توګه وهل شوی دی. د عثمان خان کاکړ د ټپي کېدو په پیښه خبره ډاکټر صمد پاینځی د جون پر 21 مشال راډیو ته وویل د طبي موندنو له پلوه دا امکان لري چې پر هغه برید شوی دی. عثمان خان ته چې کوم ضربه رسېدلې ده هغه ډیر شدید دی. شاید ممکن وي، خو د انسان عقل دا نه مني چې د دومره کم وزن سړی دی پر قالینه راوغورځي او هغه دی دومره شدید ضربه وخوري، نو دا خبره له امکانه وتلې نه ده چې له هغه سره بل څه شوي دي. لیدونکو په دې هیله چې دا مطلب به مو تر پایه لیدلی وي. که مو دغه ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا ښه وخت.